تازه او نوی خبر پاکستان د افغانستان خلاف بیا کومه لوبه شروع کړې. سلام، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. شنونکي: پاکستان د طالبانو د حکومت ضد اقداماتو ته د مشروعیت په لټه کې دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپلو اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپلې ډیپلوماټیکې هلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسؤلیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوال ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولی له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسۍ مخ ته وړي او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښایي او دا چې د افغانستان خاوره یې پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي لخوا کارول کیږي. بدبختانه د افغانستان لوري نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځان یې په دې برخه کې تش دی. غوث جانباز بل سیاسي کارپوه وایي د سیمې هیوادونه په هڅه وکړي چې وضعیت له عمومي مدیریت څخه ونه وځي ځکه په خبري ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي، پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو له لارې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښې جریان ولري، خو نه په همغه کچه چې پاکستان یې مخکې اعلان کړی و. په ټولو کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به تر نامعلوم وخت دوام وکړي ترڅو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر د 24مې ترسره شوي بریدونو چې 10 ملکي وګړي پکې وژل شوي او 8 نور ټپیان شول پاکستان کړي دي او زیاته کړې ده چې په مناسب وخت کې به لازم ځواب هم ورکړي.